طالبان وایي امریکایي الوتکې لا هم د افغانستان پر فضا ګرځي. دا تیری باید بند شي. معلومات ویډیو کې چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د امریکا بي پیلوټ الوتکې لا هم کله ناکله د افغانستان پر فضا ګرځي. نوموړی وایي دا چاره د افغانستان پر هوایي حریم څرګند تیری دی او د بندولو په اړه یې له امریکایي چارواکو سره بحث او خبرې روانې کړي دي. نوموړي پنجشنبه کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په دې تړاو یې نیوکې له امریکایانو سره شریکې کړي دي او له هغوی یې غوښتي چې د ستونزې د حل لپاره مخامخ طالبانو سره خبرې وکړي. د ښاغلي مجاهد په ټکو د بي پیلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کیږي دقیقا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ پر فضا ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه کچه تر بحث لاندې دي. موږ دا تیری بولو چې لا هم زموږ پر فضا تیری ته دوام ورکوي. د یادولو دا چې د امریکا حکومت له افغانستان د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته ویلي و چې د هوا له لارې به د افغانستان د خاورې څارنه کوي. اجازه به نه ورکوي چې څوک له افغانستانه پر امریکا یا متحدینو یې برید وکړي. ګرانو کتونکو، تازه، دقیق او پر وخت خبرونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.